د دې دنیا د خلکو د پاره به خپل آخرت نه تباه کوئ. ځان له داسې څه وکړه چې څوک درته پوټې دوام نه کوي او الله ته وبخي. داسې څه ځان له وکړه. خو که ته به دې تمه ځې چې شاته فلانې دی، علانې دی او قوم دی او قبیله ده او ښځه او بچي دي، نو دا ټوله خبره کیدی شي کېده، کیدی شي، شکي ده، کیدی شي او کیدی شي نه. زما خواته کسان راغلي وروڼه، څلور وروڼه وران شوي په ځمکه باندې. ما یې څه مسله ده؟ وایي زموږ پلار چې مړ شو نو موږ په دې ځمکه کې ښخ کړی دی. اوس دا دوه وایي چې دی دې ځای نه لرې کوي، موږ ته یې را ځمکه تنګه کړې ده. دا زما خوا له فیصلې راغلي، ځکه چې دغه قبر هغه پوره ځمکې هغه شکل یې وران کړی. نو اوس موږ تپوس دا کوو چې دې دې ځای نه راوباسو، ویسو، که څنګه چل وکړو، څنګه وخت شوی دی، کېدی شي خاورې شوی، کېدی شي کېدی. نو ما سوچ کومه بعض لا په دې سوچ کې پراته دي چې ما پسې پلانې دی او ما پسې هغه دی او ما پسې دا. ځان له وکړه، ځان له په دې قبر کې یوازې لا داسې څوک نشتي چې د پلار سره قبر کې 2 منټو له پرېوتی بس. شتي دي څوک؟ نو صحیح ده، امید خو به ساتو، خو صرف امید چې دی دا په کیدی شي کې چلیږي. نو ځان له یقیني څه وکړه. ځکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله نه چا تپوس وکړو، وایي شیخ صاحب دا صدقه چې په ژوند کې زه ورکړم ښه ده که نه، بچو ته وصیت وکړم چې هغه یې ورکړي بیا. دا شیخ ورته وایي چې ته په تیاره کې روان یې او ډیوه دې راغستې چې رڼا شي، نو ډیوه خلک شاته نیسي که مخې ته؟ هغه وایي مخې ته. نو مخکې دا قبر رڼا که بیا وله ورشه. ته خو تور قبر له ځې، کیدی شي هغوی د پسې رڼا کې او کیدی شي نه، که نه؟ نو ځان ته یې مخکې رڼا که. نو دا نصیحت دی تاسو ته چې داسې څه وکئ چې د الله دا بندګان دوی په دعاګانو کې یاد کړي او دوی هم تذکره وکړي.